سلامونه دوستانو د څلور زره لغتونو د لړۍ د لومړي کتاب دوم درس ته بخیر راغلی. لومړی ویډیو تاسو وکتله او ډېره مننه له هغو ملګرو څخه چې زه تشویق کړم. انشاءالله چې دا لړۍ به زه ټولو تاسو ته رسوم او په داسې طریقه به یې درته رسوم چې انشاءالله د دې لغتونو په اخر کې به ټول دغه لغتونه به مو سم زده او په یاد مو وي. راځو د دوم درس د لغتونو برخې ته. لومړی لغت چې ده هغه اډونچر یعنې خاطره، سرګذشت. خاطره فکر مو کړی پښتو کې موږ چاته وایي چې جالبه خاطره دې ووایه، سرګذشت دې ووایه که نه. نو اډونچر په معنا د خاطرې. Riding in the rough water was an adventure. په جګو یا لوړو ژورو اوبو کې کشتي چلول یا موټرواني چې ده ډېر یو خاطره ده، یو سرګذشت ده. Riding in the rough water په جګو یا روانو اوبو کې کشتي چلونه یا هم موټرواني چې ده was an adventure، یوه خاطره یا سرګذشت ده. نو adventure په معنا د سرګذشت یا خاطرې ته وایي، خاطره adventure. بل لغت چې ده اپروچ یعنی نږدې کېدل، یو شي ته نږدې کېدل. اپروچ په معنا د نږدې کېدل. The boy approached his school، یعنی هغه هلک چې ده خپل مکتب ته نږدې سو. The boy هغه هلک approached نږدې سو his school هغه مکتب ته. نو اپروچ په معنا د نږدې کېدل. carefully په معنا د احتیاط یا با احتیاطه یا په ډیر پام سره، که نه، پام کول. نو carefully په معنا د با احتیاط. The baby carefully climbed down the stairs، یعنی هغه ماشوم په ډیر احتیاط سره له زینو څخه ښکته سو. The baby هغه ماشوم carefully په ډیر احتیاط یا په دقت سره climbed down ښکته شو یا راښکته شو the stairs له زینو څخه. نو carefully په معنا د با احتیاطه یا محتاطه اوسېدل. carefully. chemical په معنا د کیمیاوي، که هغه مواد وي نو chemical materials ورته وایي، اکثر شی وي نو chemical په معنا د کیمیاوي. The scientist mixed the chemicals، یعنی ساینټیسټانو یا هم هغه ساینسپوهانو کیمیاوي مواد سره مکس کړل. The scientist ساینسپوهانو مکس سره ګډ کړل یا یې مکس کړل، سره یو ځای کړل. The chemicals کیمیاوي مواد، نو chemicals کیمیاوي. بل لغت create په معنا د جوړول یا خلق کول، یو شی جوړوي. نو create موږ ته وایي create. She created an igloo from blocks of snow. She created an igloo from blocks of snow، یعنی هغې ښځې د واورې له بلاکو څخه یو واورینه کوټه جوړه کړه. She created هغې ښځې جوړه کړه یا جوړه کړې وه an igloo یو واورینه کوټه. واورینه igloo په معنا د واورینې کوټې ده. From blocks of snow د واورې له بلاکونو څخه یا هم د واورو له غونډارو څخه. نو create په معنا د جوړولو. evil په معنا د بد یا خرابه. نو evil په معنا د بد یا خرابه. مثال ته متوجه سئ. The evil figure scared us all، یعنی یو بد یا خرابه سړي، figure سړي په معنا د جمله کې. scared us all موږ ټولو ډار کړو. The evil یو بد یا ناشنا یا خرابه figure سړي scared us all موږ ټول وډار کړل. نو evil په معنا د بد یا خراب. experiment په معنا د تجربه کول. The student did an experiment in science class، شاګردانو د ساینس په صنف کې یو تجربه وکړه. The student شاګردانو did an experiment یو تجربه وکړه in science class د ساینس په صنف کې. نو experiment په معنا د تجربه کول یا تجربه. بل لغت kill په معنا د مړه کول یا وژل. نو kill مثال ته متوجه سئ. I killed the fly with a fly swatter، ما په منګسکوش یا هم منګسکوش تاسو پښتو کې ورته وایي مچمړی، په مچمړي باندې مچ مړ کړ. I killed ما مړ کړ the fly مچ
with a fly swatter په منګسکوچ سره. نو kill په معنا د مړ کول. laboratory لابراتوري په معنا د ازمایښولو ځای یا لابراتوار. خپله تاسو پوهېږئ چې معنا چېرته ازمایښت کېږي، معاینه کوي، نو معاینه کولو ځای ته ویل کېږي. My mother works in a laboratory. زما مور په یو لابراتوار کې کار کوي. زما مور works کار کوي in a laboratory په یو لابراتوار کې. نو لابراتوري په معنا د لابراتوار یا د ازمایلو ځای. love بل لغت چې ده هغه love په معنا د خندا ده، خندا کول یا خندا. The sound of their love filled the room. یعنی د هغو د خندا غږ چې ده یا کوم اواز چې ده دغه اتاق یې ډک. The sound اواز یا د هغوی کوم سر صدا چې وه of their love د هغو د خندا filled ډک د روم اتاق. نو love په معنا د خندا یا خندا کولو ته وایي. بل لغت چې ده هغه loud. تیر لغت چې ده love دا چې ده loud چې ده په معنا د جګ اواز ده، یو جګ اواز چې وي، جګ غږ چې وي، دې ته موږ وایي loud. The man's voice was so loud that we all could hear him. یعنی د هغه سړي اواز چې و ډېر جګ و، نو موږ ټولو کولی شو چې هغه واورو. The man's voice د هغه سړي اواز was so loud ډېر جګ و that we all چې موږ ټولو could کولی شو hear him هغه واورو. نو loud په معنا د جګ اواز ده. بل لغت چې ده هغه په معنا د nervous یا خپل لغت چې ده nervous په معنا د غصه یا عصباني اوسېدلو ته وایي. The boy became nervous when he heard the news. هغه هلک وروسته له دې چې هغه خبرې واورېده nervous شو یا په غصه شو یا په قهر شو. The boy هغه هلک became nervous په غصه شو when he heard کله چې هغه واورېده the news یو خبر. نو nervous په معنا د قهر یا عصباني ته ویل کېږي. noise په معنا د شورماشور یا غالمغال. noise. The crying baby made a loud noise. هغه په ژړا هلک یو جګ غالمغال جوړ کړی یا یو جګ غالمغال یې جوړ کړ. loud خو لکه مخکې مې ویلي چې جګ اواز یا صدا ته ویل کېږي. نو دلته هم د crying baby هغه ژړونکی یا په ژړا هغه هلک چې ده made جوړ یې کړ یا تولید یې کړ a loud noise یو جګ غالمغال یا شورماشور. نو noise په معنا د شورماشور یا غالمغال. بل لغت چې ده project یا پروژه، پلان ته لکه موږ وایو چې پروژه. دلته هم د دې معنا چې ده پروژه ده. His afternoon work project was to paint the room green. د هغه د ماسپښین پروژه چې ده هغه دا ده چې دغه اتاق به شین رنګوي. His afternoon work د هغه د ماسپښین کار چې ده د کاري پروژه work project کاري پروژه چې ده was to paint دا ده چې رنګ کړي the room green دغه اتاق شین. نو project په معنا د پروژې. بل لغت scare ډارولو ته وایي. ډارول یو څوک چې ډارې دلته ورته وایي، دې ته به وایي چې scare. My uncle was scared by what he saw in the room. زما تره له هغه څه څخه چې په اتاق کې لیدلي و ډار شوی و. My uncle زما تره was scared ډار شوی و by what he saw له هغه څه څخه چې هغه لیدلي و in the room په اتاق کې. نو scare په معنا د ډارولو ته وایي. بل لغت چې ده هغه secret ده. secret په معنا د راز لکه موږ تاسو وایو چې یو پټه خبره یا راز. The two boys were sharing a secret. هغه دوه هلکان چې دي یو له بل سره راز شریکوي. The two boys دوه هلکان یا هغه دوه هلکان were sharing شریکوي یا یو بل سره شریکوي a secret یو راز. نو secret په معنا د راز یا پټې خبرې ته وایي. shout په انګلیس کې په پښتو کې د ژباړه چې کوو دې ته وایي چې یو خبره په زوره کول یا چاته مثال د خبره په غوسه کېدل یا غالمغال پرې کول. نو دلته مثال ته وایي my boss shouted at me because I was late for work.
یعنې د ما رئیس ما ته په دې باندې غوسه سو یا ما ته زه یې ورټلم ځکه چې زه کار ته ناوخته راغلم. My boss shut it زما رئیس shut it یعنې ورټلم at me په ما باندې ورټل یا زه ورټلم because ځکه چې I was late زه ناوخته راغلم for work کار ته. نو shut په معنا دی رټل یا هم بدې خبرې کول یا په غوسه کېدل. بل لغت smell بوی ته ویل کېږي دوستانو. The two friends smelled the flower هغه دوه ملګرو یو ګل بوی کاوه. The two friends دوه ملګرو smelled بویوه the flower بوی. نو smell په معنا دی بویول ته وایي یا بوی. بل لغت چې ده terrible یو شي ته وایي چې مثال د خبرې له خرابه هم تیر وي یعنې ډېر خراب وي یا وحشتناکه وي. The way he treated his classmate was terrible یعنې په هغه رفتار چې هغې د خپل همصنفي سره وکړو ډېر وحشتناک ډېر خراب و. The way هغسې he treated چې رفتار یې وکړ his classmate همصنفي سره was terrible ډېر وحشتناک یا ډېر خراب و. نو terrible په معنا دی وحشتناک یا ډېر خراب ته ویل کېږي. بل لغت چې ده هغه اخري لغت هم ده په worse په معنا دی مثال د خبرې خرابېدل یا خرابي لوري ته روان. worse business was worse this month than last month یعنې په دغې میاشت کې بزنس یا تجارت چې ده نظر تېرې میاشت چې ده چې ده خراب و. business تجارت was worse خراب و this month دغې میاشت کې than last month نظر تېرې میاشت ده. نو دوستانو دا و د دوم درس د لغاتونو برخه. کوشش وکړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو لایک کړئ او نور دوستانو ته هم د سره شریک کړئ چې هغوی څخه درسونه تېر نه سو.